السلام علیکم ملګرو، زیم خان او تاسو ګورئ خان انفو انجن. ملګرو، مرګ به هر چا له راځي، موږ ټول به یو نه یو ورځ مړیږو. خو څه ناڅه خلک داسې هم وي چې خپل مرګ نه مخکې خپل اخري وصیت یا خپل اخري خواهش کوي. په دې ویډیو کې به زه تاسو سره د دنیا څه داسې خلک ملاوم چې خپل مرګ نه مخکې ډیر عجیبه وصیتونه کړي. خو د هغې نه مخکې که تاسو اوسه پورې زموږ چینل خان انفو انجن نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. زموږ فیسبوک پیج هم وزټ کړئ، لینک په لاندې ډسکرپشن کې. نه مخکې به خبره کو د امریکن مشهور بزنسمن ولنګټن برټ په باره کې. ملګرو، دې سړي څخه ډیر دولت و. دی په 1919 کې مړ شوی، خو د مړ کېدو نه مخکې چې د کوم اخري خواهش یعنی اخري وصیت ولیکو، هغې ټول خلک حیران کړل. د په خپل وصیت کې لیکلی چې زما ټول دولت زما په خاندان کې اله تقسیم کړی شي چې کله زما د اخري وصي مړ کېدو هم 21 کاله وشي. یعنی دا سړی په 1919 کې مړ شوی او د اخري وصي په 1979 کې مړ شوی او د هغې نه هم 21 کاله پس د دولت د خاندان ته نصیب شو. د دې سړي خپل خاندان ته څه غوسه وه چې د داسې قسمه وصیت وکړ. دا اوسه پورې یو راز دی. یعنې د امریکن یو ښار بروسټن کې اوسېدو والی یو کس د سولومن سوم بنده. دې سړي خپل ملک سره دومره مینه وه چې د خپل اخري وصیت ډیر عجیبه وکړو. د دې سړي اخري وصیت دا و چې زما د مړ کېدو نه پس زما د جسم نه زما سرمن وباسلی شي او هغې نه د ډولکي جوړ کړی شي. او د هر کال 17 جون باندې د امریکن ریولوشن په یاد کې د ملګري د دغه ډرم یعنی دغه ډولکو سره د امریکا د پاره غاني وای. د سولومن مرګ 1871 کې شو او بیا د په اخري وصیت باندې عمل هم وشو او هر کال په 17 جون باندې د ملګري د دغه د سرمنې نه جوړ شوی د دې ډرم یعنی د ډولکو سره د امریکن د پاره غاني وای. اوس خبره کو د دنیا مشهور رائټر ویلیام شیکسپیر په باره کې. د مړ کېدو نه مخکې ویلیام شیکسپیر ډیر عجیبه کار وکړ. د ښځې نوم اینا هیتر د واده 34 کاله شوی. شیکسپیر 25 مارچ 1616 کې خپل اخري وصیت ولیکو. د خپل اخري وصیت کې خپل ټول دولت خپل لور سوسانا او د هغه خاوند جون هول په نوم کړل. ملګرو، د چې خپل ښځې ته څه پرېښودل هغه اورېدو نه پس په تاسو حیرانه شئ. د مړ کېدو نه مخکې صرف یو بیډ خپلې ښځې ته ورکړو او په وصیت کې دې بیډ ته خپل دویم ښه بیډ ویلي. ملګرو، دا د هیڅ چا په پوهه کې اوسه پورې رانلل چې د خپلې ښځې له یو بیډ او هغه هم خپل دویم بیسټ بیډ ورکړو. په دې بیډ کې داسې څه خاص خبره وه دا اوسه پورې هیڅ چاته پته نشته. ملګرو، موږ به په خپل ژوند کې فریسبي لازمي کړې وي. خو تاسو ته دا پته ده د موډرن فریسبي ایجاد کولو والا سړی ایډ هیډریک اخري خواهش څه و؟ ملګرو، د ایډ هیډریک اخري خواهش دا و چې د مړ کېدو نه پس دی وسوځئ او د راک په یو فریسبي کې بند کړي. هر څه د خواهش په مطابق وشو. دا سړی چې کله مړ شو نو دی وسوځو او د راک یو فریسبي کې واچو او هغه فریسبي ښخه کړه. ملګرو، اوس ذکر کو د ډیری ایموشنل کہانی. دا کہانی د 11 کالو د برینډن فروسچر ده. د یو بیماری لیوکلیا و او دا ماشوم ډیر زر مړ کېدو والا او په 2007 کې د ماشوم نه د اخري خواهش تپوس وکړی شو. ملګرو، نه خو د چرته د تلو خواهش وکړو او نه بل څه، بلکې د دې ماشوم اخري خواهش دا و چې د مړ کېدو نه مخکې د غریب خلکو لا روټۍ ورکول غواړي او بیا د خواهش مطابق 2.5 زره د خوراک بوکسونه تیار شو او د امریکن سټریټ سیاټن کې دا خوراک ضرورتمند خلکو ته ورکړی شو. برینډن دې دنیا نه خو لاړو خو موږ دپاره یو ډیر غټ سبق پرېښودو. ملګرو، مشهور رائټر الفرید ډي کوک وصیت دومره لوی و چې تاسو به حیران شئ. دې مرګ په 1925 کې شوی او د دې وصیت په 1066 پیجونو باندې مشتمل و. په خپل وصیت کې څه لیکلي و هغه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ونښولی شم. او اوس په اخر کې خبره کو د جرمن مشهور شاعر هاینریچ هاین په باره کې. دې سړي وصیت هم ډیر عجیبه و. د ښځې نوم هیوجین میرات و. دی د واده 15 کاله شي خو د اخري 8 کاله کې هاینریچ ډیر بیمار و او د ښځې 8 کاله د ډیر خدمت کړی و. هاینریچ ته دا یاره وه چې زما د مړ کېدو نه پس په زما ښځه یوازې پاتې شي. د خپل په وصیت کې خپل ټول دولت خپل د ښځې په نوم که خو په یو شرط او هغه شرط دا و چې د مړ کېدو نه پس د ښځه دویم واده وکړي. الله به ورته د ټول دولت ملاویږي. د نه تپوس وکړه چې ستا خپل ښځې سره دومره ورته په غپ کې وي چې زما مړ کېدو نه پس په کم از کم یو سړی خو داسې چې زما مړ کېدو غم به یې ورسره. هغه سړی به هغه چې کوم زما ښځې سره واده وکړي.
ملګرو دې کې ستاسو کومه سټوري ډیره زیاته خوښه شوه موږ ته لاندې کمنټ کې ضرور ووایئ. سو دا ویډیو خوښه شوې نو دا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، خپل ډیر زیات خیال ساتئ. الله پامان.